زمانه مخکې واصف رحیمی سے په عمر کې په اواز کې په ژوند کې دی الله برکت ورواچي یقینو که زموږ ستاسو دا زړونه د جنت په زانګو کې یو زنګول راو زنګول وی زنګول که نه خوند یې وکړو که ونه کړو نو خوند الله اخلی په څه شي کې دی په دین کې دی په څه شي کې دی په دین کې دی د دنیا په دې مزو چرچو په دې څیزونو کې الله دې وبخښه خوند شته نه د دنیا هر څیز عرضي دی د دنیا هر څیز عرضي دی او یقینو کا دوکه ده څه شی ده دا کمه مېرمنه دا دې چې وي جنت به وي غلمان به وي پیغلې حورې به وي الله دې وبخښه که د مینې ښځم دلته وکړي که نه والله سړی د ښځې سره دوکه کوي او ښځه د سړي سره دوکه کوي هغه چې ناسته ده الله دې وبخښه تا ته په تمه نه ده ناسته خفه نه شي د هغې یو داسې سړی خوښ دی چې هغه زما د ښځې م خوښ دی د امیر صاحب د ښځې م خوښ دی د مجاهد صاحب د ښځې م خوښ دی او د تمامې دنیا د ښځو خوښ دی که دغه سړی دې ورته وشمارلو اوس وپېژندو که نه د ټولو ښځو خوښ دی که نه خوښ دی د روح خو نه یم که نه که دا دې ور وشمارلو خو د سره ژوند تېری که دا دې ورته نه شمارلو وي زه ورک شم ستا په کور کې خو ما خوشحالي لیدلې نه ده وایي که نه وایي زه چې راغلی یم ستا په کور کې مې خوشحالي نه ده لیدلې دا ټوله دوکهبازي ده الله دې وبخښه که دا سړی د دې ښځې سره ژوند تېری په دوکه تېری که نه چل ول زندګي ده که دا ښځه د دې خاوند سره ژوند تېری دا د دوکې ژوند دی هغه اصلي مینه دلته نشته اصلي مینه به چېرته په جنت کې وي ښکاري به الله دې وبخښه حدیث مبارک کې راځي زم داسې لږ لږ جنت ته ورننباسم صحیح ده که نه حدیث مبارک کې راځي چې کله الله رب العزت دا جنتي دی جنت ته ورننباسي نو د دې جنت نه بهر یو دوه چینې دي په دې یو چینه کې به وله غسل ورکړي دا برید دا ګیره میره څومره ویښته چې په دې بدن باندې فالتو دي سیوا د سر د ویښتو نه او د دې روزو نه او د دې باڼو نه دا د انسان حسن دی د دې نه علاوه به دا مکمل دا فالتو ویښته ختم شي د دې پوزې بلا بتر به ختم شي دا بلغم ملغم به ختم شي وړوکی او د سماط دی لوی او د سماط دی دا به اټومیټک ورسره ختم شي ستا د بدن د چا خپې بویونه کوي د چا ترخونه بویونه کوي داسې ده که نه دا بدبویي به ختمه شي الله دې وبخښه بیا به وله یو بله چینه کې غوپه ورکړي بیا به د زړه دا مرضونه ګندګي ختمه شي دنیا کې خو ټوله ما درته شروع نه ټکې وویلو دوکه دوکه ده څه شی ده مازدیګر ماښامي نه ناوخته څوک دروازه وټکوي چې روزو کور کې خون دوه درې کنځله وکړو کوو که نه کوو خو چې روزو اوس مې فلاني مور ته ته یادولې ډېر راباندې شکر دی چې راغې اوس هم ستا تذکیره وه زړه کې دننه دننه خدای بیخ مې بس دا ستا د راتلو ټیم زه به په دې حکیم خان کلي کې اوس په دې توره شپتاله څه منډې وم څه به دله تیاروم که راتلی خو د لږ مازدیګر به راغلی زړه کې وایي که نه وایي رښتیا به وایي دروغ به نه وایي چې جنت ته ځئ ګورې رښتینی سړی ځي دروغجن نه ځي رښتیا دي که ده دي که نه نو په خوله یو څه وي او دننه زړه کې بل څه وي نو په دې بله چینه کې به وله غسل ورکړي نو د زړه دا کینه حسد بغض ریا تکبر دا تمام بلا بتر به الله ووینځي ختم به بیا چې دی د جنت دې دروازې ته دا جنتیان ورنږدې شي د جنت دې دروازې ته به ګوري او زموږ د دنیا قاعده او قانون دا دی کېدای شي لواران ترکاڼان پکې ناست دي ترکاڼ او لوار نه چې کله دروازه غټه شي بېډیزاینه شي ده که نه ده
هغه ډیزاین میزاین تېنه ګډ وډ شوي دا دومره غټ ګیټ دی په دې کې به ګلکاري څنګه کې دې کې به څنګه ډیزاین جوړی او حدیث مبارک کې راځي د جنت دومره دروازه ده که 80,000 تنان څومره تنان یو بل سره لاسونه داسې ونیسي ګوتې لکه دا طالبان رواني کړه په مستی کې او دا یو بل سره لاسونه داسې نیولي رواني 70,000 تنان به په دې چوکاټ کې داسې ورننوځي تنګېدل منګېدل بیړه بیړه به پکې نه وي ووایه څومره غټه دروازه به شي غټه ده که نه ده خو دا به دومره ښایسته زما رب جوړه کړې وي دې به 40 کاله د جنت دې ګیټ ته ګوري دننه به حورې تنګې شي زما رب ته به عرض وکړي ربه څه شو زمونږ هغه خاوندان د دنیا والا چې تا ارشاد فرمایلی و چې لږ ساعت ګړی بعد به ستاسو میلمانه راځي دا خو بلا وخت تېر شو میلمانه راونه رسېده الله رب العزت به ارشاد جنتیانو ته فرمایي کمبختانو تاسو یې لږ دروازې ته په ننداره یې لږ دننه لاړ شئ چېرته لاړ شئ دا زموږ کلیواله چې چېرته ښار ته لاړ شي که نه نو کله دې خوا ګوري کله دې خوا او لا غوږ کې تارم ورکړی کړه شي شاته نه ګاډی ووت نو دې ګاډي والا ته وي ډوندې سه وایي ورته که نه ګاډي والا ته وي ډوندې کمبختنو ته یې له بلډینګونو کتوله راغلی شي خو سودا کوه کور ته ځه نو زمونږ دا کلیوالا چې کله د جنت دروازې ته لاړ شي نو د جنت د دروازې په ننداره وي هلکه کمبخته دننه لاړ شه دا خو تش ګیټ دی ستا د دې یو جنتي محل ته به د دې مین ګیټ نه 3 لارې تللې وي یو د سرو زرو یو د سپینو زرو یو د شنو زمرودو ښایسته سړکونه به ستا محل ته 3 لارې ښایسته سړکونه تللي ستا خپله خوښه د سرو زرو په سړک روانېږي که د سپینو زرو په سړک روانېږي که د شنو زمرودو په سړک باندې روانېږي هلته چې ورسې الله دې په ایمان خوشحاله کا یوه خښته به د سرو زرو لګېدلې یو خښته به د سپینو زرو لګېدلې وي په منځ کې به دا سیمټ چې دي دا به زعفران اوبه به چې دی دا مشک او عنبري مشک او عنبر به اوبه وي مساله به یاقوت مرجان زمرود دا نرې نرې شګې د هغې دغې نه به مساله جوړه شوې وي او د جنت دا محل به د هغې نه جوړ شوي ګربتو ته دغه رنګې کافرو ګولو ته عطرو ته به پکې ضرورت نه وي مکمل به خوشبويي خوشبويي وي څه شی به وي خوشبويي به وي یوه بوډا راغه د دې کاکا سبحان الله راته بوډاګان را یاد کړي یوه بوډا راغه نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي د الله حبیبه ما لپاره دعا غواړه چې زه جنت ته لاړه شم ته یې ځه بوډایګانې به جنت کې نه وي بوډایګانې به لږ دا ځوانان په تېر ته وایي بوډاګان به تاسو هم بوډاګان کېږئ هسې نه هغه تیره والا کار در سره وشي یو تیروالو عادت بناو چې پلار به یې د شپېتو شو په شا به یې کړه کمر نه به یې وغورځوم یو سړي چې دی خپل پلار روان کړی نو پلار یې خاندل ته بچی دغه دا بچی ورته وایي بابا ولې وایي داسې ما هم یو ورځې پلار په شا کړی وایي دې کمر ته مې را رسولو نو یې هغه خاندل نو یې ما وله ټېله ورکړه لاندې مې وغورځولو نو یې بابا تا ولې وخاندل وایي بچی داسې ستا هم نمبر دی یو ورځ به تا هم ورغورځئ نو بوډاګانو پورې خاندئ ما یو ورځ به زه ته هم بوډاګان شو څه شی به شو نو دا بوډۍ په ژړا شوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ټوکې کولې خو د شریعت دننه شریعت نه بهر نه نو نبي علیه السلام ورته ما خو تا ته دا نه دي ویلي چې ته به جنت ته نه ځې ما خو تا ته ویل چې بوډایګانې به جنت کې نه وي ته به پیغله شي بیا به جنت ته لاړه شي ته به څه شی شې پیغله به شې بیا به جنت ته لاړه شې
بوډاګان بل ته نه هلته به ځواني وي هلته به څه شی وي ځواني به وي یو صحابي د نبي علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه کوي د الله حبیبه جنت کې به بیرې وي زما خو ټول عمر په دې دشتو بیابانونو کې تېر شو زه خو خان ته رومه او هلته د روټۍ درک نه ښکي یو خو وي بیرې زموږ ستاسو په دې علاقه چې کومې دي دې ته بیرې وایي او یو په دې دشتو کې وي هغې ته کرکڼې وایي کرکڼې ډېرې زیاتې خوږې وي خو په دغه کرکڼې په دې بوټي کې دومره تېره تېره اوږده اوږده ازغي وي لکه د ټیکر لیدلې کې کم نه دي لیدلې صحابي وایي قربان دې شمه جنت کې به بیرې وي او بیرې خو به وي دی بیا خفه شو هلته خو به د ریخمو جامې وي نو که زه بیرې ته ورخېږم دا ریخم خو دا ډکې د لرې نه راکاږي نو زما جامې خو به ټولې شلېدلې شلېدلې ځکه چې زما خو د بیرو سره ډېره زیاته مینه ده دنیا کې م ټول عمر هم بیرې بیرې خوړلې دي کرکڼې م خوړلې دي زما اکا ورته فرمایي جنت کې به بیره وي خو بیا زغو به وي څه شی به وي بیا زغو به وي او یوه بیره به څومره وي د چاټۍ عمره اوس خو چاټیګانې ختم شوي که نه د چاټۍ عمره به یو بیره وي پکې به ګټ کې هم نه وي څه شی به پکې نه وي ګټ کې به پکې نه وي دا پایه وړوکې د الله دې وبخه یو کیله به 12 ګزه اوږده وي شریک ګز دومره دی ښه 12 لاسه به اوږده وي او ډبل به هم د هغې په اندازه وي الله دې وبخه نو ته چې دا به خوري څنګه تبلیغیان در کې شته که نه چا 4 میاشتې لګولې ماشاءالله خدای دا ټول تبلیغیان مولانا جمشید رحمه الله به فرمایل جنت کې به جنتي د یو ټایم جنت کې 2 ټایمه خوراک دی څو ټایمه دی زمونږ د پښتنو خو په دې خوراک کلمیز خش دا د 10 بجو پکوړې دي وروره او دا سموسې دي ورسره دا مرسي دي او دا دي او چای دي وروره وروه بیا د غرمې روټۍ د سهار ناشته خو وختي کړي بیا د غرمې روټۍ بیا د د مازدیګر چای سره بیا سړه روټۍ خوري که نه خوري سړه روټۍ بیا د ماښام روټۍ چې ووهي د شپې چې وده کېږي یا د فلانې مورې چېرته یو کپ چای باندې په سر مې درد دی بیا چای ورولي په چای راپاسي په چای سملي سملو که نه سملو چای سره راپاسو چای سره سملو الله دې وبخه نو دومره به غټه غټه کیله وي مولانا جمشید رحمه الله فرمیل یو جنتي به د یو ټایم 25 ټن خوراک کوي څو ټنه دا چې څوک ماربل والا دلته کېناست دي هغې ته به دا ټن پته لګي چې یو ټن کې څو منه وي دې ته به پته لګي ښه د یو ټایم 25 ټن خوراک ته وایې چې وخت خدای نو دا به ځای کوي چېرته کمبختان ستا دا بدن به څومره وي 90 فوټ به دې اوږدوالی وي 90 فوټه اوږدوالی 10.5 فوټ پلنوالی ځایم چې یو جنتي راغی دا زموږ چیچړه به یې موړ کړي خفه کېږي خو نه که نه دا زموږ لالا چې دی دی به یې موړ کړي لکه د پلار هم موړ کړي هغوی 2 سپي ساتلي دي وایي 2 لکه تنخوا مې کمه داسې وایي که نه وایي 2 سپي ساتلي دي وایي 2 لکه تنخوا مې کمه ده په دې مې ګزاره نه کېږي کمبخت ملک دی اړې ګړې کو خلک دې څنګه ومګل رومګل ستا په 2 لکه ګزاره نه کېږي چیچړه که یو جنتي را خلاص شو که نه او پاکستان ته راغی کېدای شي د یاجوجو ماجوجو پرنګ به اخته کې هر څه والي والي به کې به یې نه وي والي چې 25 ټن د یو ټایم خوراک کوي 25 ټن بل ټایم کې الله دې وبخه پاکستان کې خو دومره غله نشته د بل ځای نه راغواړي هر څه به یې وله پاک کړي وي دا د جنت شان دی الله دې وبخه جنت کې به حورې وي زما ورور درته په ناتیه کلام کې وویل حدیث مبارک کې راځي دا حوره څه ته وایي غټو سترګو والا زنانو ته چې د هغې د سترګو توروالی خالص تور وي او دا سپینوالی خالص سپین نه پکې سرخي وي څه شی وي سرخي وي او سپینوالی وي که چېرته دا نوک د اسمان نه داسې راځوړن کي د دې د نوک رڼا به
په تمام جهان باندې داسې خوره شي لکه د 14مې شپې سپوږمۍ ده او د سهار پې نور راوختو اوس د نور رڼا باقي وي که د سپوږمۍ که چېرته دا نوک د دې اسمان نه داسې کړي د دې نوک رڼا به په تمام جهان باندې خوره شي که چېرته دا په دا تریخ تروش سمندر کې توکاڼې توکي دا ټول سمندر به د شاتو په رنګ کې خوږ شربت شي که چېرته د مړي سره خبرې وکړي د دې د شیرین اواز د لاسه به دا مړی را ژوندی شي که د اوبو غوټ اخلي نو د اوبو دا غوټ به یې تا ته ښکاري په دې مری کې دلته ورسېدو معدې ته ورسېدو ما درته شروع کې یو ټکی کړی دنیا کې ټوله دوکه ده څه شی ده تا ته به د دې په دې زړه کې ستا مینه ښکاري چې څومره سینټیګریډ ده لکه تاسو به کتلي په دې بازارونو کې یا په دې کالونو کې غټې ټینکۍ لګېدلي په هغې باندې یو پیمانه ورکړې وي دومره لیټر اوبه دي ډیګۍ تشه شوه که ډکه شوه ښکاري درته که نه بهر نه یې پې هغه ناپ ورکړی وي تا ته به د بهر نه ښکاري چې زما دا مینه د دې په زړه کې څومره ده الله خپله فرمایي حور مقصورات فی الخیام جنت کې به مزې وي چرچې به وي جنتي به د سیل دپاره وځي جنتي به څه دپاره وځي سیل دپاره به وځي په چکر باندې دا 4 قسمه نهرونه دي زما ورور د تناتیه کلام کې وویل زه د هغه ناس تشریح درته خالي کوم په دا 4 نهرونو کې به دی چکر لوځي یوازې به دی نه وي ښي طرف ته ملایکې ګس طرف ته ملایکې ورسره خپلې حورې به روانې وي اغنا درجه جنتي ته به 80 حورې میلاوېږي څو 80 حورې به میلاوېږي 80,000 غیلمان به د سره شاته روان وي څومره دا لویه بادشاهي ده که نه ده بادشاهي ده که نه ده چې تا سره دې خوا ملایکې رواني دې خوا ملایکې رواني د 80 مېرمنو په منځ کې رواني 80 مېرمنو په منځ کې رواني شاته 80,000 خادمان شنبخته نوره څه غواړي دومره خادمان دي چې چړ سره شته شته الله دې وبخښي ښکلې بادشاهي ده که نه ده د دنیا لس چنده جنت به میلاوېږي څومره دا چې کوم دلته امیران دي او پاخه امیران دي او هره میاشت روزه لګوي او کال کې چله لګوي ورته تا د خپل ارسکروټ تر ننه پورې ګوټ په ګوټو کتو کتلی م دی کلي په کلي محله په محله رښتیا به راته وایي دروغ به ونه وایي دا خپل ارسکروټ هم کتلی دی نو دا دومره لوی جنت دا به څنګه ګورې زه وړوکی ما یو ورځ خپل استاد نه تپوس کولو مې استاد محترم چې کله چوټي شو مې په دې دومره لوی جنت به دا سړی کوي لس چنده د دنیا د دې ځمکې عمره جنت ما ته وایي د هر جنتي به ارمان دا وي چې زه خپل پیغمبر له روټۍ وکړم ستاسو ارمان شته دروغ باندې ګوتې اوچتې کوي شته دی الله هم دا جذبه قبوله خدای ستاسو په روټۍ کې هلته ما او د اسحاق قاري صاحب او شریک کړه مونږ ته به پکې وایي که نه هسې نه چې مونږ دله پاتې شو وایي به انشاءالله که نه ماشاءالله نو ما ته استاد محترم ویل وي دا هر جنتي ارمان به دی چې زه خپل پیغمبر له روټۍ وکړم نو چې کله دی خپل پیغمبر له ورشي او د روټۍ دعوت ورکړي آلریډي 1,24,000 پیغمبرانو له ده د روټۍ دعوت ورکړو هر پیغمبر ته به زما آقا ارشاد فرمان ورولېږي چې راځئ زما یو امتي روټۍ کړې ده تاسو هم راشئ هر پیغمبر سره به خپل صحابه حواریین راشي هر صحابي سره به خپل شاګردان تابعین راشي هر تابعي سره به خپل شاګردان تبع تابعین راشي بیا به د هغې سره دغسې شاګردان د امو خړسري به پکې در روان یو خفه نه شئ تر اخر زمانې د علما د انبیاو وارثان دي که نه دي نو دا به زما خیال د حکیم خان کلي کې ځای کې څه چې دا دومره خلک دا د تمام جهان علما درله راشي
نو دا کوم خان کلی کې ځای کولی شي دې له همدغه رورلوي جنت په کار دی که نه دی په کار که ته وایې چې دا روټۍ هلته اټومیټک سیسټم دی شیخ حسن جان شهید رحمه الله به فرمایل الله رب العزت به جنتي ته دوه خپل صفتونه ورکړي څه شی به ورکړي دوه خپل صفتونه به ورکړي څنګه چې الله وایي کن د دې کاف دا پیښ د نون د غړوندي سره لا لګېدلی نه وي چې کار شوي فیکون شوی وي که نه وي شوی وي جنتي چې په زړه کې څه اراده راځي الله دې مخ هغه به پوره کېږي څه شی به کېږي الله باندې مرګی نه راځي جنتي باندې به مرګی نه راځي دلته خو 15 کاله حکومت دی څه شی دی 15 کاله حکومت دی او کرسۍ پورې دومره چمړي ته شوي د نر بچی خدای شته چې لزولی دی دی کې تېنې خلاصه کړي داسې کلکې دا کرسۍ نیولې وي نیولي که نه خدای شته کې تېنه خلاصه کړي دا کرسۍ هلته به 15 کاله بادشاهي نه وي ټول عمر به وي څومره به وي ټول عمر به وي ستا د دنیا دا تکه توره زنانه خو چې دینداره وي تقواداره پرهیزګاره وي دا به د جنتۍ حورې نه 70,000 چند زیاته ښایسته وي یو چند نښه ګور هغه مې درته وایي چې نوک راښکاره کړي نور رڼا به تته شي د هغې د نوک رڼا به نو چې دا د دنیا دا بدرنګه زنانه خو چې تقواداره دینداره پرهیزګاره وي الله دې په ایمان خوشحاله که دا د هغې نه 70,000 چنده زیاته ښایسته شي نو سم خیال دی حسن به وي که به نه حسن به یې الله دې په ایمان خوشحاله کا خو دا به د جنت د حورو سردار یو ورځې ما یو ځای کې بیان کولو مې د دنیا دا ښځه به د جنت د حورو سردار زموږ یو کلیواله ناست و غلام نامې د الله دې عمر کې سره زموږ ستاسو برکت واچوي دې تندي له داسې هی غلامه غرق شو هی غلامه غرق دې جومات کې تاویږي را تاویږي کله هغه سر ته کله دې سر ته زه ورغلم وړکه غلامه څه چل مې وکړو چې ته غرق شو وایي دا مې دلته بې مې ښځې ته نه پرېږدي دا دې راله هلتم سرداره کړه دا دې راله هلتم سرداره کړه نو خاورې به تېنه هورې ته نږدې شي خدای شته که تې هوره په سترګو ویني نو وي سرداره کوې راله منو مې خدای سرداره کړې ده نو څه پې وکړو دا به سرداره وي جنت کې به جنتي د خپلو حورو سره ناست دي ګپ شپ به لګوي برېښنا به شي एकदम बने पर सजदा मानी प्रूजी हुरी बेरानिश की पता दाद इबादत ज़े होना है विमाविर किंदा अल्लाह तजल्लियात उस बद अल्लाह दीदार को पास मड़ा दागा द दुनिया वाला खज़ने वता पोरियो खानदल विखागम नो दे बदासी कम जिके द बारा बाला खाना के दा दे देना बहुत दासी उबूरी हुई द बख्तवर शामूरी तो अब वो तदागा दे आवाज़ क्या बख्तवर शाह प्लार अज़म रागले मराज़ा मज़े बवी ज़माउर द पनात क्यों सुशे बवी मज़े बवी मज़े गर्मी द अल्लाह मुबा खज़म खबर रा लंडोम बदी जन्नत नमरोबा समाखा दा जन्नत दा से पमुफ्त न मिलावेगी जन्नत दा पमुफ्त न मिलावेगी द खुदाई सर मीना मोहब्बत श्तकना चाचा श्ता माशाअल्लाह खुदाई ज़ियाद का ये डॉक्टर ला چې ورشه کنه او ورته زما د الله ډیر زیات ګرم دی څه شی دی لاس مې ډیر زیات ګرم دی او مارای مې تخنیږي او ټوخېږم هغه سړي لږ صبر وکړو په دې پته ولګي دې دې کې درله دا یو شی کېږي چې راوباسي چټي مړه چته منډه منډه دیواله د کور والا غلولې او تبه ما باندې نشته دی نو خو خمنا دا د خدای محبت لک چکو چې زړه کې شته کنه چک کم کنه همداسې لاړ شم څوک چې وایي چک کا لاسونه اوچت کې هر چې ولا چکو کنه ترمامیټر ورته ولګو الله په ایمان خوشاله کا کې کنه څوک به یو څو ځوانان نور مدرګیا دا یو خبره درته کوم الله په ایمان خوشاله که زمونږ دې کلي ته یو ورځې سیروزی جومات راغلی و په هغې کې د یو چترال یو هلک په دې اسلامیه کالج کې سبق ویلو
ښایسته لکه د طالبانو په رنګې مزېداره ګیره، ښایسته سڼې مزېدارې ښکلی پټکې، ما ویل ګینې چېرته تازه تازه کراچی بینوریټون نه فارغ شوی مفتي صاحب راغلی دی. زه ورسره ماسخوتن نه بعد کېناستم، ما ورته ویل علم مې نه دی کړی، مې ویل وخت ویل لا مې 4 میاشتې مې نه دي لګولي چې روزې مې روزې لګوم. مې دا دومره ښایسته ژوند دی په سنت طریقه څنګه برابر دی وروره؟ ویې ژړل. ما ته وایي زما او د یو سیک وایي زه ښار کې اوسېږم، ما سره ګاونډ کې یو سیک دی، زما او د هغه سیک الګ د بچپن نه یارانه وه. اول پرایمري کې بیا میډل کې بیا اوس کالج کې یو دواړه یو ځای. نو یو ورځ سکاوي ته لاړو، نو ما هغه سکاوي والا ته وویل چې دا زما دا ملګری یم ببر را ببر دی، دی هم لږ برابر کړه او مال هم دا جامت وکړه. نو هغه صابون مابون شی راله مګلی، نو وی دا سیک راته داسې وکتل چې فلانیه زما او ستا یارانه دلته ختمه شوه، تا زما مذهب ته سپک وکتل. څه شي ته وکتل؟ د سیک په مذهب کې که د بدن د هر ګوټ ویښته دي ووال دی د مذهب نه بهر شو. ما ورته ویل چې ولې چې زموږ په مذهب کې ویښته وهل نشته او تا زما مذهب ته سپک وکتل، لہذا زما او ستا دوستانه نن نه ختمه شوه. نو ما هغه سکاوي والا ته وویلې چې دا تولیه راکړه، خفه نه شي، پیسې ډبل واله. په هغه مخ مې صفا کړل او ویل را پاڅېدم چې ولې هلکه ولې کلین شی ونه کوي؟ ما ورته ویل چې نه، دا یو سیک دی، کافر دی، دی په ګیره وهلو یا په بریت وهلو یا د بدن په نورو ویښتو وهلو دی د مذهب نه وځي، او زه مسلمان او ګیره وهم، زه د مذهب نه وځم. هغه وخت نه مې وعده وکړه د رب سره چې نن نه بعد به زه ستا د حبیب دا سنت په ډیران نه غورځوم، نه به غورځو که نه انشاءالله. ټولو اراده ده که نه؟ لاسونه خو اوچت کړئ که نه؟ انشاءالله نه به وهو که نه؟ زه درته د خپل کور یو کیسه وکړم، بس بیا خپله کیسه ختموم. زما د ترو خاوندو یو ورځ یې خوب لیدلی و، د پلار خور مې پې واده وه، یو ورځ یې خوب لیدلی او راغی داسې مسکې مسکې کېږي، ما ته وایي بېګا مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی وم. زه داسې ورنږدې شوم، اول مې وله دا تندی ښکل کو، بیا مې وله دا سترګې ښکل کړي. مې بختور سړی یا تا زما حبیب په خوب کې لیدلی، واقعي بختور دی که نه دی؟ ما ورته څنګه دې لیدلی و؟ وی یو جنازه روانه وه، د کټ 3 شپې صحابو نیولې وې، دا یو خپه اقی نامدار صلی الله علیه وسلم نیولې وه. نو زه ور مخې ته شوم او ورته مې ویل چې حضرت دا خپه ما ته پرېږده. وایي چې داسې راته وکتل، راته وایي چې بدبخته ستا خو ګیره نشته چې په دې سینه کې سوک راکو 3-4 بازیګړې را باندې واړولې. نو په دې سره زه راویښ شوم، نور مې اخوا خوب ونه لیدو، بس زه راویښ شوم. نو راغلم جومات کې ناست یم، ما ویلې که اوس ته د خوب تعبیر ورکې، خو زمونږ د پښتنو خو بیا مړی ژوندی ختم وي. ما ورته ویل راځه تا زه خپل استاد له بوځم، زه په دې خوب تعبیر نه پوهېږم چې هغه درته بیان کړي. زما استاد ته چې کله دا د خوب حالت دا کیسه بیان کړه، نو هغه وجړل. ورته وي شکر وباسه چې خوب و څه شی و، که د محشر په میدان یې څوک در خو زما یې د الله په ذات قسمي د جهنم تل ته به دې ورسوي. چېرته به دې ورسوي؟ د جهنم تل ته به دې ورسوي. شکر وباسه چې دا خوب و، دا حقیقت نه و، اوس هم ساتلې نه دي ګیره پرېږده. الحمدلله ښایسته په سنت طریقې پرېښې ده. یو بله درته ووایم، مونږ کلي کې زه به مدرسې نه چې راغم، یو امیر صاحب ما سره به یې ډېره داسې مینه کوله، خپل به زامنې نه و لوریانې وې، لکه سړی چې خپل بچي سره دا واړه ماشومان طالبان هسې په خلکو ګران. نو ما به ورته ړومبې ټکې همدا کولو، کاکا دا ګیره پرېږده چې مونږ طالبانو سره مینه کې دا ګیره پرېږده. ده به مخ واړولو. یو ورځ د ورځو نه زه راغلم، نو ده وړه داسې مزېداره پرېښې ده، مسکې کېږي. نو چې زه راغلم نو ما ورته ویل نه ما ته بهل وی چې دا دې ولې پرېښې ده، تا ته خو ما بلا زاړي مینت وکړه، دعاګانې مې همدله وغوښتې، خو تا ګیره نه پرېښه. ما ته وایي هغه پلانې د ملازو زما ملګری پېژنې، ابه ډېر زیات راتلو، مونږ پېژندو میلاو.
وی د هغه والد صاحب وفات شوی نو هغه ما ته ټلیفون وکړو چې راشه زه دا زړه مې لږ نری دی د ټینګې نه یم دا را سره ولمبه نو ما ورسره هم لمبولو وی تازه دی پلار سهار وختي کلین شیو کړی نو بیا ما ته وایي چې دا را سره قبر ته ښکته که نو چې قبر ته مې ورسره ښکته کړو نو هغه ما ته وایي چې مړه بس ته هم سپاره او مخ وله قبلې ته که وی په الله قسم چې کله مې وله مخ قبلې ته کولو وی داسې دومره ما ویلې ګینې د ده ګیره غټه شوې ده نو هغه زوی ته مې وله مخ راوړو چې ده خو سهار کلین شیو کړی ما ورته چې لمبولو د ده خو ګیره نه وه نو چې دواړه پې ورښکته شو په خدای مې دې قسم وي تک تور لړمانان ورته په مخ لګي نو ځکه مې پرېښېده نو ما ورته ویل اوس به تا ته پرېښودې ښه سنت دې برابر کړل خو ثواب به نه میلاویږي ځکه تا په خپله د الله عذاب په خپلو سترګو ولیدو څه شی دې ولیدو د الله عذاب دې ولیدو د الله د عذاب نه ځان بچ کول غواړو که نه غواړو که نه د خدای د قرآن سره به مینه کوو که به نه کوو څوک به د الله د قرآن سره مینه کوي قرآن تلاوت کوو د دې علماو سره کینو د خپل بچي د دې علماو په جولای کې ورواچو چېرته ورواچو جنت ته تلل غواړئ که نه غواړئ د خپل بچي د علماو په جولای کې ورواچو ټیک ده